بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مو د سیریما د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې تیرې ویډیو کې د لسم ټولګي فزیک مضمون یو لسم لوست کې موږ تاسو د وکتورونو محصله زده کړه چې څنګه کولای شو د وکتورونو محصله لاسته راوړو. نن راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون دولسم لوست کې د وکتورونو تجزیه زده کوو چې څنګه کولای شو یو وکتورونه په بودونو باندې تجزیه کوو یا د بودونو تحلیل او تجزیه ته راځو. د لپاره لومړی راځو عنوان اخلو. عنوان مو دی د وکتورونو تجزیه. د وکتورونو د تجزیه تر عنوان لاندې لوست را شروع کوو، درس را شروع کوو. د وکتورونو تجزیه د وکتورونو تیر لوستونو کې موږ تاسو دا زده کړله چې څنګه کولای شو چې د وکتور هغه محصله راوباسو. اوس راځو دا زده کوو چې د یو وکتور د ایکس پر محور او د وای پر محور هغه مقدار یا اندازه څنګه لاسته راوړی شو. د دې لپاره راځو د وضعیت کمیاتو یو سیستم جوړوو. په دې ځای کې دا مو د ایکس محور سو، همدارنګه دا مو البته دا مو د ایکس مرکبه سوله او همدارنګه دا مو د وای مرکبه سوله. دلته یو وکتور د آر یو وکتور لرو دی. د آر وکتور د افق سره یو زاویه جوړوي چې دغه زاویه په خپله د څه په نوم سره یادیږي؟ دا د ټیټا زاویه په نوم سره یادیږي. همدارنګه که چیرې د متزلزلات طریقې څخه په استفادې سره موږ راسو د متزلزلات طریقې څخه په استفادې راسو د ایکس د محور سره چې د دغه وکتور د انجام څخه د ایکس محور سره موازي چې جوړ کړو، د ایکس د محور سره موازي یو مستقیمه کرښه ولیکو. دغه مستقیمه کرښه چې د وای د مرکبې سره په هره نقطه کې قطع کې دغه ته چې ویل کېږي، دغه ته د دې آر وای ویل کېږي. همدارنګه د وای د محور سره د دغه وکتور د انجام څخه یو مستقیمه کرښه رسموو چې دغه مستقیمه کرښه د ایکس د محور سره په هره نقطه کې قطع کې دې ته خپله چې ویل کېږي، دې ته یې آر ایکس ورته ویل کېږي. معنا د آر اندازه د وای پر محور، د ایکس اندازه همدارنګه د آر اندازه د ایکس پر محور باندې. ګورئ دغه په دوه بودي سیستم کې په دوه بودونو کې عموما هر وکتور چې دی هغه ځان ته چې لري، هغه ځان ته عموما دوې برخې لري چې یوه یې د آر وای برخه سوله، همدارنګه یوه یې د آر ایکس برخه سوله. یعنې په آر وای کې هم ځان ته قیمت، په د وای پر مرکبه باندې هم ځان ته قیمت لري چې هغه ته آر وای ویل کېږي، د ایکس پر مرکبه باندې هم ځان ته قیمت لري چې هغه ته آر ایکس ویل کېږي. او همدارنګه دغه وکتور چې د افق سره کومه زاویه جوړوي، معنا د ایکس د محور سره کومه زاویه جوړوي، دغه زاویه ته په خپله چې ویل کېږي د ټیټا زاویه ویل کېږي. په دې ځای کې دغه وکتور دغه کومه برخه چې د دې ته موږ آر وای هم ویلی سو، په دې خاطر چې دا هم د چی سره مساوي ده؟ د آر وای سره مساوي ده. هیڅ کوم توپیر یې په مقدار یا هم اندازه کې نشته. څنګه کولای شو چې د وکتور مقدار یا اندازه د ایکس پر محور باندې لاسته راوړو، همدارنګه د دې وکتور مقدار یا اندازه یا د آر یا د محصله چې ده د دې هغه اندازه د وای پر محور باندې لاسته راوړو. د دې لپاره چې د ایکس پر محور باندې موږ د دغه وکتور مقدار یا اندازه لاسته راوړو، معنا د آر ایکس اندازه لاسته راوړو چې آر ایکس مساوي کېږي په څو سره. د هغه لپاره راځو د ټیټا زاویې چې نیسو، کوساین یې نیسو. داسې وایو چې کوساین د ټیټا چې دی دا خپله مساوي کېږي په چې سره. کوساین د یو زاویې چې دی هغه په خپله مساوي کېږي مجاوره پر وتر سره. کوساین د یو زاویې خپله مساوي کېږي په څه سره؟ په مجاوره پر وتر سره. مجاوره مو په خپله ایکس دی او همدارنګه وتر مو آر دی. نو دا داسې لیکو چې آر ایکس پر څه باندې؟ آر ایکس پر آر باندې. معنا کوساین د ټیټا مساوي کېږي آر ایکس پر وای باندې. د دې څخه دلته چې موږ کله د آر ایکس قیمت لاسته راوړو، د آر ایکس قیمت ته لاسته راوړلو لپاره به خپله د کوساین د ټیټا ته به یو مخرج ورکو، یو سره طرف وسط کوو، یو په آر ایکس به خپله بیرته مساوي سي په څه سره؟ دا مساوي سي په آر ایکس سره. آر ایکس مساوي کېږي کوساین د ټیټا ضرب آر سره. آر ایکس مساوي کېږي په څه سره؟ په کوساین د ټیټا ضرب آر سره. معنا دا چې که چیرې موږ غواړو چې آر ایکس لاسته راوړو یا هم د آر مقدار د ایکس پر محور باندې لاسته راوړو، نو هغه داسې لاسته راوړی چې آر ایکس مساوي کېږي کوساین د ټیټا ضرب آر سره یا هم ضرب په خپله دغه د وکتور محصلې سره. همدارنګه که چیرې غواړو د وای پر محور باندې د څه مقدار لاسته راوړو، د آر مقدار لاسته راوړو، د هغه لپاره راځو د زاویې ساین نیسو. داسې وایو چې ساین د ټیټا چې دی دا په خپله مساوي کېږي په څه سره؟ ساین د ټیټا مساوي کېږي مقابله یې پر وتر سره. ساین د ټیټا مساوي کېږي په څه سره؟ مقابله پر وتر. د زاویې مقابله چې دی دا هم آر وای او وتر مخبله چې سو هغه آر سو. نو دا په خپله مساوي کېږي آر وای تقسیم پر څه باندې؟ تقسیم پر آر سره. د دې څخه دا مساوي کېږي یو په آر وای کې به خپله بیرته مساوي سي په 50 سره، یو په آر وای کې به خپله بیرته مساوي سي په آر وای سره. ساین د همدارنګه ساین د ټیټا ضرب آر، ساین د ټیټا چې راواخلو د آر سره بې ضرب کړو، دا خپله مساوي سي په څه سره؟ دا مساوي سي په ساین د ټیټا ضرب آر سره. که چیرې موږ غواړو چې د وای پر محور باندې د آر قیمت لاسته راوړو، نو هغه په خپله مساوي کېږي په څه سره؟ په آر وای مساوي کېږي په خپله ساین د ټیټا ضرب آر سره.
همدارنګه راځو پسې د چې لاسته راوړنې ته خپله د دغه آر که چیرې د مثال په توګه سره موږ دسته ګورئ دا که چیرې مثلا په سوال کې موږ ته چې راکړی وي که چیرې په سوال کې موږ ته د کوساین راکړی وي البته د ټیټا زاویه یې راکړې وي معنا د دغه زاویې مقدار یې راکړی وي او د دې تر څنګ د آر مقدار یې راکړی زموږ څخه یې د چې مقدار غوښتی د ایکس پر محور باندې آر راڅخه غوښتی یا هم د ایکس پر محور د آر مقدار راڅخه غوښتی موږ کولی شو د دې فورمول په واسطه سره یې لاسته راوړو همدارنګه که چیرې موږ ته د ټیټا زاویې مقدار راکړی وي همدارنګه آر یې راکړی او زموږ څخه یې د وای پر محور باندې آر غوښتی نو کولی شو چې د دغه فورمول په واسطه سره یې لاسته راوړو خو برعکس که چیرې داسې وځي چې موږ ته یې هم د وای قیمت راکړی وي همدارنګه هم یې د آر ایکس قیمت راکړی وي خو دلته دغه د آر کومه ویکټور چې دی د دې مقدار راڅخه ورک وي نو د دې د لاسته راوړلو لپاره راځو چې څه کوو د آر وای او آر ایکس څخه استفاده کوو داسې وایو چې د لپاره فورمول چې دی هغه پخپله مساوي کېږي آر مو مساوي کېږي په څه شي سره په آر ایکس مربع جمع آر وای مربع تر جذر لاندې د دې فورمول په واسطه سره کولی شو چې لاسته راوړو آر خپله په لاس راوړو همدارنګه که چیرې موږ ته څه شي معلوم وي آر وای هم معلوم وي آر ایکس هم معلوم وي همدارنګه آر هم معلوم وي خو د ټیټا د زاویې هغه مقدار راته معلوم نه وي نو څنګه کولی شو چې د ټیټا زاویې مقدار لاسته راوړو د ټیټا زاویې د مقدار لاسته راوړلو لپاره راځو د دې زاویې چې شته تانجنت د چې شته تانجنت د ټیټا ټانجنت د ټیټا موږ تاسو وایي چې خپله مساوي کېږي په څه شي سره مقابله یې پر مجاوره سره مساوي کېږي په مقابله یې پر څه شي باندې مقابله یې پر مجاوره معنا ټانجنت د ټیټا چې دی هغه په خپله مساوي کېږي په آر وای پر څه شي باندې آر وای پر آر ایکس باندې آر وای پر آر ایکس دا مساوي کېږي ځکه د ټیټا زاویې مقدار چې دی هغه په خپله مساوي کېږي په څه سره داسې وایي چې ټیټا چې ده د خپله مساوي کېږي په ټانجنت انورس همدارنګه آر وای تقسیم پر څه شي باندې تقسیم پر آر ایکس باندې که چیرې موږ څخه چې شي ورکوي د ټیټا زاویې مقدار ورکوي د ټیټا زاویې مقدار څنګه کولی شو د دې فورمول په واسطه سره یې کولی شو چې په لاس یې راوړو ګورئ لومړی فورمول چې دی هغه مو د څه شي لپاره وویلي لومړنی فورمول د ټولو فورمولو لپاره هغه چې درته لیکمه د دې هغه استعمال ځایونه کله چې موږ غواړو چې د آر مقدار د ایکس پر محور راوړو معنا افقي مرکبه لاسته راوړو چې لاسته راوړو افقي مرکبه لاسته راوړو نو د افقي مرکبې د لاسته راوړلو لپاره د دې فورمول څخه استفاده کوو دویم کله چې موږ غواړو چې د آر مقدار د وای پر محور لاسته راوړو معنا دا چې افقي مرکبه لاسته راوړو البته عمودي مرکبه لاسته راوړو نو د عمودي مرکبې د لاسته راوړلو لپاره د دې فورمول څخه استفاده کوو همدارنګه که چیرې موږ غواړو چې لاسته راوړو که چیرې غواړو چې د آر مقدار لاسته راوړو یعنې په خپله د دغه ویکټور دغه محصله چې وي دغه زموږ څخه ورکوي د دې مقدار لاسته راوړلو لپاره خپله د ویکټور محصله لاسته راوړلو لپاره د څه څخه استفاده کوو د دې فورمول څخه استفاده کوو همدارنګه که چیرې د افق سره چې دغه آر کومه زاویه جوړوي د دغې زاویې مقدار زموږ څخه ورکوي معنا د زاویې اندازه راڅخه ورکوي یا هم د زاویې اندازه یې نه راته راکړې نو د زاویې لپاره چې شي کوو د دې فورمول څخه استفاده کوو څلور فورمولونه مو ویل دغه څلورو فورمولو څخه د څلورو فورمولو په واسطه سره موږ کولی شو چې څه شي لاسته راوړو په دوه بعدي سیستم کې د آر هغه مقدارونه لاسته راوړو هم د ایکس پر مرکبې باندې هم د وای پر مرکبې باندې همدارنګه که چیرې مثلا د آر مقدار نه معلومه وي د وای هم د آر وای او آر ایکس مقدارونه معلوم وي نو د آر د مقدار لاسته راوړلو لپاره هم فورمول ویلي همدارنګه که چیرې آر وای آر ایکس او آر معلوم وي خو موږ چې نه معلومه وي د ټیټا زاویه نه معلومه وي د ټیټا زاویې د لاسته راوړلو لپاره مو هم چې ویلی فورمول مو وویلي راځو پر دغه فورمولونو باندې یو سوال حلوو د دې لپاره راځو یو سوال راخلو سوال دا رقم دی چې که چیرې آر مساوي سي د دې لپاره راځو یو مثال راخلو مثال دا رقم دی چې لومړی که چیرې آر مساوي سي په 8 سانتي متره سره همدارنګه د ټیټا زاویې مقدار مساوي سي په 10 درجې سره تاسو آر ایکس پیدا کړئ معنا د ایکس مرکبه یې لاسته راوړي همدارنګه آر وای پیدا کړئ معنا د آر مقدار د وای پر محور یا د آر وای مرکبه څه پوه کړئ لاسته راوړي البته د وای مرکبې هغه مقدار یې لاسته راوړي دغه سوال تاسو وایي څه پوه کړئ حل یې کړي د لپاره راځو داسې وایو چې دا خپله مساوي کېږي دا مساوي کېږي په څه شي سره موږ تاسو ته په سوال کې چې شي معلوم دی آر راته معلوم دی همدارنګه د ټیټا زاویې مقدار معلوم دی خو آر ایکس او آر وای دواړه نامعلوم دي نو لومړی راځو آر ایکس پیدا کوو لومړی راځو چې پیدا کوم آر ایکس د آر ایکس لپاره فورمول داسې ویلي چې آر ایکس خپله مساوي کېږي په څه شي سره آر ایکس مساوي کېږي په کوساین د ټیټا ضربې آر سره کوساین د ټیټا ضربې آر د دې څخه دا خپله مساوي کېږي
د آر مقدار چې دی هغه څو دی 8 سانتي متره دی ضرب کوساین د څو درجو کوساین د 10 درجو ولې د ټیټا زاویه خو موږ سره کړې دي کوساین د ټیټا نیسو نو دا مساوي په خپل سره کوساین د 10 درجو د څخه دا مساوي کیږي په چې سره 8 سانتي متره ضرب کوساین د 10 درجو خپل مساوي کیږي په څو سره کوساین د 10 درجو خپل مساوي کیږي 3/2 تر جذر لاندې د خپل مساوي کیږي په چې سره 3/2 تر جذر لاندې دا به مساوي سي 8 تقسیم پر 2 خپل مساوي سي په 4 سره په 4 سره نو 4 ضرب 3 تر جذر لاندې سانتي متر د دې څخه داسې وایو چې ار ایکس چې دی هغه مخپله مساوي کیږي په څه سره په 4 ضرب 3 تر جذر لاندې سانتي متر دا مو د چی مقدار سو دا مو د ار ایکس مقدار سو یا هم د ار اندازه سو د ایکس پر مرکبې باندې همدارنګه پسې راځو د وای مقدار اندازې ته څنګه کولای شو د وای مقدار لاسته راوړو دوهم پسې د وای مقدار ته راځو ار وای مو داسې ویلي و چې ار وای چې دی دا په خپله مساوي کیږي په څه سره ار وای مساوي کیږي په ساین د ټیټا ضرب ار سره دا به مساوي سي د ار قیمت چې و هغه خپله 2 سانتي متره و 8 سانتي متره و ضرب ساین د ټیټا معنا ساین د څو درجو ساین د 10 درجو ساین د 10 درجو خپله مساوي کیږي په 2 سره د دې څخه به داسې ولیکو چې دا خپله مساوي کیږي 8 سانتي متره ضرب ساین د 10 درجو خپله مساوي کیږي په 2 سره 1/2 سره ساین د 10 درجو مساوي کیږي په 3 سره په 1/2 سره د دې څخه دا مساوي سي 8 تقسیم پر 2 باندې مساوي سي په 4 سره په 4 سره نو دا مساوي کیږي په 4 سانتي متره معنا دا چې ار وای چې دی هغه مساوي کیږي په 4 چې سره په 4 سانتي متره سره کله چې موږ ته د ار مقدار راکړي او د ټیټا زاویه مقدار راکړي کولای شو چې ار ایکس او ار وای د فورمولو پر اساس باندې په دغه طریقه سره څه وکړو لاسته راوړو اوس د دې لپاره چې موږ پوه سو چې آیا دغه سوال چې موږ حل کړی دي دا مو صحیح حل کړی دی که یا کومه غلطي پکښې کې سوې ده یا هم غلطي لري د هغه لپاره به موږ راسو اوس مو د ار ایکس قیمت هم پیدا کړي د ار وای قیمت مو هم پیدا کړي رابسو د دغو دواړو قیمتونو څخه به بیرته ار لاسته راوړو چې د ار بیرته دغه 8 سانتي متره په لاس راکوي که یې نه راکوي نو راسو داسې وایو چې که چیرې مو ار ایکس چې دی دا خپله مساوي سي په 4 ضرب 3 تر جذر لاندې سانتي متره همدارنګه ار وای مساوي کیږي په 4 سانتي متره سره که چیرې مثلا ار ایکس مو دغه وي او ار وای مو هم دا قیمت وي نو تاسو څه وکړئ ار به لاسته راوړو دغه لپاره راځو پسې د ار لاسته راوړو داسې وایو چې که چیرې د مثال په توګه سره ار ایکس چې دی دا مو خپله مساوي سي په 4 سره په 4 ضرب 3 تر جذر لاندې سانتي متر همدارنګه ار وای مو مساوي سي په 4 سره ار وای مو مساوي سي په خپله په 4 سانتي متره سره نو څه شي لاسته راوړو نو ار به لاسته راوړو ار مو مساوي کیږي په 4 سره د دې لپاره موږ تاسو مخکې هم فورمول مو ویلي چې ار چې دی هغه په خپله مساوي کیږي په څه شي سره په ار ایکس مربع جمع ار وای مربع تر جذر لاندې دا به مساوي سي د ار ایکس قیمت خپل څو دی د ار ایکس قیمت چې دی هغه 4 ضرب 3 تر جذر لاندې سانتي متر نو دا خپل مساوي سي په څه شي سره په 4 ضرب 3 تر جذر لاندې سانتي متر کل مربع همدارنګه جمع د ار وای قیمت مو څو دی د ار وای قیمت مو خپل 4 چې شي دی 4 سانتي متر دی نو جمع 4 مربع د دې څخه دا مساوي کیږي 4 چې مربع کو دا مساوي سي په 100 سره البته تر جذر لاندې 4 چې مربع کو 4 چې مربع کې د خپل څو کې 4 دا هم 14 ضرب 3 چې مربع کې د خپل بیرته مساوي سي 50 سره په 3 سره ولې ځکه چې تر مربع جذر لاندې همدارنګه جمع 4 چې مربع کې د خپل څو کېږي دا به 14 دا تر جذر لاندې راځو دا مساوي کېږي 3 په 14 کې دا په خپل څو دا 18 اته به ولیکو یو د محصل وي 3 په یو کې دا هغه 3 یو محصل دا هم څو دا 4 جمع 14 تر جذر لاندې دا به مساوي سي 14 په اته کې دا خپل څو دا 14 به ولیکو یو محصل وي همدارنګه یو جمع 4 دا هم څو دا 15 یو محصل دا په خپل څو دا هم 14 14 تر جذر لاندې نو ار مو خپل مساوي کیږي په 4 سره ار مو مساوي کیږي په 14 تر جذر لاندې د 14 مربع جذر په خپل څو دی اته دا هم 14 نو ار چې دی هغه خپل مساوي کیږي په 100 سره په 8 سره نو د څخه دا معلومیږي چې سوال مو څنګه حل کړی دی صحیح مو حل کړی دی کوم جواب چې موږ تاسو ته مخکې څنګه سوی وو کوم جواب چې موږ تاسو ته په خپل په سوال کې راکړی وو هغه بیرته څنګه سو لاسته راوړو د څخه دا معلومیږي چې سوال مو څنګه حل کړی دی سوال مو صحیح حل کړی دی معنا کوم جواب چې لاسته راغلی دی هغه جواب څنګه دی هغه جواب په خپل صحیح دی
دغه څخه وروسته موږ او تاسو چې د ویکټورونو هغه تجزیه او همدارنګه د ویکټورونو د دې ترڅنګ د ویکټورونو محصله د دې اړوند چې څه فورمولونه وو ټول موږ او تاسو مطالعه کړله. دا مو ویله چې څنګه کولی شو د ویکټورونو محصله لاسته راوړو، همدارنګه څنګه کولی شو چې ویکټور تجزیه کړو، یعنې د وای پر محور او د ایکس پر محور هغه د دواړو مقدار لاسته راوړو. د هغه لپاره مو فورمولونه وویله، د دې لپاره چې دغه د افق سره چې کومه زاویه جوړوي دغه زاویه مقدار څنګه لاسته راوړو، د هغه لپاره هم فورمول ویلي. همدارنګه که چیرې مثلا ار ای او ار وای او ار ایکس مقدار یې دواړه راکړي خو د ار یا هم د ویکټورونو د محصلې هغه مقدار جوړ کړي، کولی شو د کوم فورمول په واسطه یې لاسته راوړو. ټوله موږ او تاسو مطالعه کړله، ومو لوستله. د دې په خلاصېدو سره موږ او تاسو د فزیک مضمون دویم یونیټ هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. انشاءالله الرحمن موږ او تاسو راتلونکی درس چې دی هغه خپله د نور فزیک دی چې دا ډېر جالب او ښایسته فزیک دی. نو انشاءالله الرحمن موږ او تاسو راتلونکی درس به د نور فزیک وي. د دغه درس په خلاصېدو سره د لسم ټولګي فزیک مضمون دویم فصل هم پای ته ورسوي. نو د دې ویډیو په خلاصېدو سره موږ او تاسو د دویم یونیټ د فزیک هم پای ته ورسېدی. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه ورځ او ښه چل.